ایمو 15,000 کال تاریخ د معاملې تاریخ نه ده. که مذاکرات هم کړي دي، په اصل هم کړي، په اصول هم کړي، په میړان هم کړي. موږ جنگ نه غوښت، موږ جنگ نه غواړو، اما که څوک په افغان باندې توره باسي پوه چې په توره یې ولو. او په عرض د نهایت احترام دا جنگ د افغانانو د تقسیم جنگ نه ده. هر بچه‌ای د دې خاورې د دې جنگ قیمت ورکوي په هر ورځ کې. لاسۍ بدخشان ته، لاسۍ دایکنډي ته، لاسۍ کندهار ته، ارزګان ته، پکتیا ته، پکتیکا ته. دا وطن د تقسیم وطن نه ده. یو ورځ قیمت د دې جنگ کې این موږ مکتبونه آبادېږي. څوک دا جنگ را باندې اچي؟ شپږ میاشتنۍ جلۍ څنګه پرې کېږي؟ نوي کلن فرق یې کړی؟ د شینوارو د دایکنډي فرق سوی، د شینوارو د ارزګان فرق سوی. دښمن غواړي چې موږ کې تفرقه واچوي، او موږ د تفرقې خلق نه یو، د اتحاد و اتفاق خلق یو. قوه امنیتی و دفاعی افغانستان اولاد تمام مردم افغانستان هستند. از وزیر صاحب خارجه پرسان کنید، در دورترین نقطه بدخشان رفت. همه زبانهای افغانستان در قوه موجود نبود. در تی نویلی چه دی برخی دی بدخشان نه آمغه سه دفاع کوم چه لقندار ولی پکتیا و پکتیکا نیکو. داغه ایموگ ملی رویه ده، داغه ایموگ وطن پالنه ده. او دیکری شک و شبل اتحاد غواړو، معلوم داره مشکلات، اما مشکلات لاره دادن چې لکه چې پارلمان سره وغږېدو ټول ولس سره، او په دې باندې زه مننه کوم. اما دا غواړم دا حکومت د ولس د ارادې په اساس جوړ سوی او ولس باندې اتکا لري او د ولس نه نمایندګي کوي. من در این حال میخوایم سلامای گرم جناب صاحب دوستان معاون اول ریاست جمهوری